په یوه پټه شنه نړۍ کې چیرې چې لمر د ونو تر چتونو ورک شي ژوند د بقا یوه سخته لوبه ده. امازون ځنګل د ښکلا تر شا د ویرې یوه بله دنیا پټه کړې ده. هلته چیرې چې هره پاڼه هر سیوری او هر خوځښت یو خطر لري. راځئ د دې وحشي ځنګل له قاتلانو سره اشنا شو چیرته چې طبیعت خپله تر ټولو وحشي څیره ښکاره کړې ده. د دې ځنګل تر ټولو مشهور ښکاري حیوان جاګوار دی چې د ځنګلي نړۍ پټ بادشاه بلل کیږي. جاګوار د خپل قوي بدن، تیرو غاښونو او بې ساري ښکار کولو تکتیک له امله د امازون تر ټولو خطرناک ښکاري ګڼل کیږي. دا ځواکمن وحشي حیوان دومره قوي دی چې د یوه ګزار په واسطه کولی شي خپل ښکار بې سا کړي. که هغه هر څومره غټ وي، جاګوار نه یوازې ښکار کوي بلکې د شپې مهال حرکت کوي او حتی له اوبو څخه ښکار رایستلی شي. د ځنګل د تورو اوبو په ژورو کې بیا اناکند مار په پټه د ښکار په لټه کې ګرځي. اناکواندا د نړۍ تر ټولو لوی مار دی. دا ښامار خپل ښکار که هغه یوه غوښه خوړونکی حیوان وي او که یو انسان د خپل قوي بدن په لپه کې ننباسي، غونجوي او خفه کوي. اناکواندا ښکار نه چیچي بلکې په خپله فزیکي قوې سره یې وژني. د سیندونو د غاړو پټ خطر بیا تور کایمن دی، یوه لویه تمسا چې اوږدوالی یې تر 6 مترو پورې رسیږي. د دې ژوي ښکار کول د ناڅاپي برید له لارې کیږي. کله چې قرباني د اوبو څنډې ته راشي، کایمن په چټکۍ سره حمله کوي او خپل ښکار له ځان سره د اوبو ژورو ته کشوي. خو خطر یوازې د غټو حیواناتو لخوا نه دی. د ځنګل تر شنو پاڼو لاندې داسې خطرناک کوچني موجودات هم پټ دي چې ژوند یې ډیر خطرناک کړی دی. د مثال په ډول د امازون ځنګل یو له تر ټولو زهرجنو مارانو څخه فریدلانس مار دی چې د خپلو زهرو په واسطه کولی شي د انسان بدن د څو ساعتونو دننه فلج کړي. دا ماران اکثره د وښو لاندې یا د پاڼو تر سیورو لاندې پټ وي او کله چې څوک پرې بې پروا شي د خپل زهرجن چیچلو له لارې د ژوند ګواښ پېښوي. د امازون اسمان هم د خطر نښه لري. هارپي عقاب د نړۍ یو له پیاوړو ښکاریانو څخه دی. د دې عقاب وزرونه تر 2 مترو پورې خپریږي او د خپلو قوي منګولو په مرسته کولی شي کوچني میمونان، کیپیبارا او نور حیوانات د ونو له څوکو پورته کړي. امازون یوازې د لویو ښکاریانو کور نه دی، دلته داسې کوچني حشرات او واړه موجودات هم شته. د بیلګې په توګه بولمور حشره د نړۍ تر ټولو دردناک چیچل لري. د دې د چیچلو درد دومره شدید دی چې د ټوپک مرمۍ د لګېدلو احساس ورته ګڼل کیږي. د ځنګل تر خټو لاندې یا د ونو تر پوستکي یو بل مرګونی موجود هم ژوند کوي او هغه دی برازیلي سرګردان عنکبوت. دا عنکبوت دومره زهرجن دی چې د یو چیچلو له امله د انسان عصبي سیستم فلجیږي. دا عنکبوت د خپل فعال چلند له امله اکثره د شپې لخوا په ښکار پسې ګرځي. که څه هم مچۍ عموما د ګلونو خوږ څښي، خو د امازون ځنګلي قاتل مچۍ داسې تغیر موندلی دی که څه هم کوچنی دی خو د ګډو حملو له لارې کولی شي انسان ووژني. دوی که یو ځل غوسه شي تر 100 حتی تر 100 زیاتې مچۍ یو ځای حمله کوي. د امازون ځنګل دا طبعي خطرونه موږ ته یادونه کوي چې طبیعت سره له خپلې ښکلا کله کله د سخت وحشت څیره هم لري. دا د بقا د قانون میدان دی چیرته چې یوازې قوي او هوښیار ژوندی پاتې کیږي. د امازون دا مرموزه نړۍ د نړۍ د عجایبو له ډلې ده، خو هممهاله د احترام او احتیاط غوښتنه هم لري.